بامیان کې لسګونو ښځو د طالبانو لخوا یوه جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. په بامیانو کې لسګونو ښځو طالبانو د چارواکو لخوا یوه جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. په خواله رسنیو د دې غونډې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښیي څو ښځې د طالبانو د ملاتړ په نوم بینرونه سري کوي. د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې د افغانستان اسلامي امارت د نظام څخه د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دغه غونډې د ګډوډېدو لسګونه ویډیوګانې خپرې شوي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه سري کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغو ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډوډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی واورو چې په یوه ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځو مظاهرې ته وتلي او طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنه یې کوله. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.